بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو میلمنو ته سلام کوم او دا فخر محسوسوم چې مطلب به داسې غونډه کې ماته دعوت راکړو زه رالم. نو عبدالله بای خبره وکړله د دې خبره ټیک ده چې زموږ دا ویسي څه کلي د دې په ځای کې ورننوتې د دې څه کلي زموږ په ځای کې راننوتې. نو مطلب دا موږ په یو ویسي باندې حساب وو. نو داسې چل دی چې د کم د چیرمین چې دی د شانري ما دا به خپل منځ کې کینو نور چې عبدالله بای دا کم موږ وخت دی کې میټینګ کوو یو یونین به هم جوړو چې مطلب دا زموږ دواړه په یو ویسي دی کو هغه کې د سپورټس ګراونډ ضرورت دی. اوس ما د کوم خپل ویسي ده په دې کې ما 2 سپورټس ګراونډ یو دواړه مې وه. بله ورځ هم د دې کسانو راله او ماته ویل چې زموږ ګراونډ نشته دی دلته زموږ ځمکه شړه. ما ویل چې هسې پراته یې راشه مه کوه چې دا کسان پکې خپل ګیمونه کوي او دغه کوي. نو 2 ځایونه هم دلته دغه کړي دي. زه بس چې د کومې پورې شړی دا کسان دي خو مشغول او انشاءالله د آینده وخت دپاره به د ویسي شانري چیرمین څه زما دا وعده چې مطلب موږ به که د حکومت نه که دا ځینې موږ به دې خلکو ته دلته ګراونډ مطلب مختص کوو. او بل دا رضاکار دا کم سیول ډیفنس کسان چې دي مطلب دا زه دیو ته جناتیان وایم یو قسم لا چې دیو مطلب بغیر پیسو بغیر څه دغه باندې لکه زموږ علاقه په داسې ځای کې جوړه ده چې دلته افتونه هم ډېر راځي خو هغه د طوفان په شکل کې کو زلزلې که هر قسمي دا خلکو ته موجود دي. نو دا مطلب زه خو دیو ته وایم چې زما دفتر به همیشه دپاره تاسو دپاره کولا وي. سره سره زموږ سره بیا د انساني همدردۍ یو خاصیت هم رالیږلې ده چې بای تاسو به چې کوم دی نو په خپل ژوند کې دغسې چې کوم دی د یو ورور مسلمان ښېګړې دپاره ودرېږئ. دغسې چې کوم دی وایي د یو انسان زندګي چې چا بچ کړه لکه زه چې یو ټول انسانیت زندګي بچ کړي او که د یو انسان زندګي چې کومه ده نو دا چا ضایع کړه نو لکه ده چې ټول انسانیت وجلی که نو زه بیا خاص کر د خپلو راغلو درنو عزتمنو میلمنو ته بیا سلام پیش کوم. که چېرته د دوی دا قرباني او دا اعزاز نه وي نو نن به چې کوم دی نو دا واړه په داسې مقام باندې نه ودرېدل. زه صرف 3 خبرې کول غواړم او همایون خانه او بختور صاحب راغلی دی د انجمن بحالي صدر ملک نواز خان د لوی سم لوی جوړ نه راغلی ده دپاره هم لږ لاسونه وپړپوم. د ټولو مشرانو مننه کوم سابق صاحب او مطلب څوک چې ناست زه صرف 3 خبرې کول غواړم. یو خو د ټولو نه د ټاپ سوشل ورکر چې نن سبا دی طاهر خان دی. نو د بختور صاحب وختي وویل چې ستاسو کومه ګیلۍ کومه خبره نو موږ نه غوښتنه شی کولی. نو یو خو طاهر خان صاحب ته به تاسو ووایي چې دی له کوریج ورکړي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې باجوړ یو زرخیزه سیمه ده او بیا د حاجي لونګ نه دی پته نه لګي د حاجي لونګ تاریخ خو ما څه نشته. بختور صاحب ته به معلوم وي د مشرانو ته به معلوم وي. جی ما ته د باجوړ تاریخ نشته خو د حاجي لونګ چې کوم ده که نه دا زرخیزه ده په باجوړ کې ځکه که دا سلیمان سالار دی او نن ساده باده ښکاري خو د ده ویډیوګانې 13 لږه کسان ګوري که نه. نو باجوړ کې احسان صادق هم دی په دې حاجي لونګ کې مسلم باغ کې او دلته شاه خالد هم دی رفیع الله هم دی سلیمان دی عبدالله صاحب دی. د عبدالله صاحب متعلق یوه خبره کوم صدر خو ما ایډوانس کې یاد کو. د عبدالله متعلق یوه خبره کوم. زه یو ورځ دلته کوز شوم د حاجي لونګ پل سره نه شانري سره شانري پمپ سره کوز شوم یاره یو کس مې ولیدو چې هغې نالۍ پاکوله چې کله ورنږدې شوم نو هغه عبدالله و. څنګه چې ما د باجوړ د ټیلنټ ذکر وکړو چې په ټول پاکستان کې د باجوړ ټیلنټ په ټاپ دی دا زه بالکل په ویاړ سره ویم. سمندر خان سمندري ته بلنه ورکوم چې راشي یو څو پیروډي تاسو ته وکړو په شریکه سره لاسونه په پړقا کې. خان د بابوجي اواز هم کوي ځکه ګوره دا سنجیده باس او د خفګان باس چې رواني ګوره دا هم سړی خفه کوي. صحت له ښه نه دی صحت له ښه نه دی نو لږې ټوکې ټقال هم پکې کوئ. نو وختي عبدالله صاحب خبره کوله نو دا بابوجي اواز د بوډا او بوډۍ اوازه د ده نه ورو خو سټارټ د دې بابوجي اواز نه واله سټارټ ټولو نه مخکې د ټولو مشرانو کشرانو شکریا ادا کوم چې موږ له مقرره کړه او د هغه نه بعد بیا ته به هم را سره مرسته کوې ځکه چې ورځه جي الله 2 4 5 پوهه دا لمبر مې لا وکړه کنه لږ داد ورکوئ که نه بوډا او بوډۍ لږ پیروډې وکړه. یا سړی زه خو به ورته دا دغه وکړم خو لکه د بوډا خبرې خو ورته ته وکړه که نه ملګري م راغلي دی او دا مشران کشران به خوشه بچی سبحان خو د خبرو نه وتی دی ته ورته څه ووایه. یا سړی نو زه به درته څه ووایم خو دا وره ښځه خوله سبا خو زه به خوله مې وچوي په ګوره منډه کوم
دا اسماعیل شاهد ته اسماعیل شاهد وایي نو د هغه یو پیروډي وکړه. وایم دا اسماعیل شاهد دا پیغام دی زما ټولو ته دا پیغام دی چې وایم د مینې په دنیا کې قدم کېږه وجاجه. وایم د مینې په دنیا کې قدم کېږه وجاجه. اشنا غمونه وایي په شا پرېږده وجاجه وکړو راجه وکړو نه زه خو پروګرام ختمېدو کې نور ټیم نه ضایع کوم ځکه چې مشران به خبره کول غواړي خو د جهانګیر یو ډایلاګ درته کومه. ما یو غټ صحافي و دا بختور صاحب یې پېژني هغه ته مې واټساپ وکړو مل سرجي زه د باجوړ یم او ټیلنټ راپکې دی لږ په دې سوشل میډیا مې مخکې راوله نو هغه ما ته وایي چې تا کې څه ټیلنټ دی ما ویل یاره چې موږ دا ډیلا کې میلا کې کوو نو هغه ویل د دې خلاف خو ما جهاد شروع کړی دی نوم یې نه یادوم بیا مینوال خفه کېږي او بیا په کمنټس کې کنځلې خلک کوي نو ترنم کې به دا ویم چې دا وطن می گلورند بوډۍ ټال دی پاکستان د ایشیا د تندې خال دی د قائد د کوششونو سرمایه دا هو د قائد د کوششونو سرمایه دا ښکلی کور مو د خوبونو د اقبال دی پاکستان د ایشیا د تندې خال دی. او د جهانګیر یو ډایلاګ چې دا واورئ زما د سیول ډیفینس ملګرو که تاسو په دې تمه وئ چې ګلداد خان صاحب به راځي او موږ له به کارونه کوي نو خدای شته کوي کی. رسول الله رسول کریم پهلا حضور ټولو ته سلام کوم ځوانان راغلي د سیول ډیفینس او کم مشران دي سپینګری دي کم د وی سی چیرمنان دي ټولو ته زما طرفه سلام ستړي مشي. مزمن د سیول ډیفینس کارنامې کتلې دي او کم خدمات دي په راغ پډیم کې کم مشر خبر وکړه هغه هم کتلې ماشاءالله دی ډېر کردار شته په دې علاقه کې او د دې پیج د ما اوس ورځې مخکې لایک کړی فالو کړی مې دی نو ماشاءالله دی دغه شته موږ سلارزي قوم اتحاد یو کم باجوړ ګروپ ته دا موږ لا خپل تنظیم سازي نه ده کړې خو فاونډر کم دغه چې دی هغه موږ جوړ کړی دی او بل خیر الناس فاونډیشن موږ په خپل یو تنظیم چلو